السلام علیکم تاسو ټولو ګرانو لیدونکو ته امید ساتم چې ټول به روغ جوړه خوشحال به وئ. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو پوهیږئ خبر یې نو یو څو ورځې مخکې په بونیر کې یو واقع شوی و چې سیلاب راغلی و، نو په دغه وجه مونږ هم راغلي یو چې دغه سیلاب زبلو ته څه هیلپ وکړو، خدمت وکړو. خیر تاسو خو به پوهیږئ چې هر قسم خلک دلته راغی، خپل وس مطابق دوی ته خدمت وکړله، او څوک د خوراکي توکې یا څوک د جامې نور د کور توکې هر رقم خدمت وکړله. خو یو څیز چې ډېر زیات اړین و ډاکټر، چې په دغه سیمه کې ډاکټران ډېر کم پیدا کیږي، دوی ډېر زیات کم پیدا کیږي، ولې چې ټول کورونه تباه شو، خلک تباه شو، ډاکټران پکې تباه شو، هر رقم سب امکانات لاړو غرق شو، تباه شو پکې. په دغه وجه ډاکټر صاحب ډېر زیات غټ خدمت کړی دی چې دغه سیلاب ځپلو خلکو له دوی راوړي او ډاکټران هم راوستي دي دلته د دوی په خدمت کې. نور خبرې به ډاکټر صاحب نه ورو، خلکو نه به ورو، تاسو موږ سره پاتې شي او چېرته مزئ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. څنګه تاسو ښه ډاکټر صاحب؟ شکر دی الله فضل دی الحمدلله. ها ډاکټر صاحب خلکو ته ځان ور وپېژنه، ځان خلکو له معرفي کړه چې نن بونیر ته ولې راغلي تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. زما نوم ډاکټر راجا دی او زه د سمر ویژن چیرمین یم. اور څنګه چې موږ ته پته ولګېده چې یاره دغسې مسلې مسایل راغلي دي په بونیر کې، الریډي چې کوم ځای کې وبا تېره شي او کوم ځای کې سیلاب تیر شي، یا مطلب دا دی چې فضا خراب شي، هغې سره آب و هوا خراب شي او هغې سره اوبه خراب شي، نو دلته به زیاتره د ګیسټرک چې کوم مسلې دي زیاتې به وي، دلته به د سکن انفیکشن مسلې به ډېرې زیاتې وي، او الریډي چې کوم دی د سترګو مسلې به زیاتې، کنجکټیوایټس به ډېرو خلکو ته شوي وي. نو ما باقاعده زما خپل ټیم مخکې را لېږلي و د دې نه مخکې چې تاسو سروې وکړئ او چې کومه بیماري زیاته ده چې د هغې باره کې د هغې باقاعده د هغې متعلق موږ دوی راوړو. څنګه چې تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدل او تاسو ولیدله چې مطلب زموږ همکاران ټول دویانې او ډاکټران هر څه موجود دي دلته، موږ سره ترور ولاړه ده نو بیماره هم ده. ګورو چې دې باندې څه واقع راغلی وه، هغه به تاسو د ده د ژبې نه واورئ، خولې نه به واورئ. السلام علیکم. څنګه یې ترورې؟ خیر دی. ښه ترورې څه بیماره یې، څه چل شوی درته؟ دغه تکلیف دی راته چې دغه بدن مې پکې خوږېږي او زخم مې زیات دی، زخم مې نه ښه کېږي، غریبي د علاج کولی نه شو. ښه دغلته چې دغه سیلاب راغلی و، آیا تاسو هم پکې شامل وئ او که نه ستاسو د کور غړي سلامت دي که نه؟ زموږ پکې اته تنه لکه زما کاڼي نه وړي دي، اته تنه پکې وړي دي. هغه څوک څوک ول چې مطلب سیلاب وړي وو؟ سیلاب چې وړي وو یو درې ومې د ماما لور وه، ترنګور مې ورندار مې وه، او لکه زموږ جو خپله کډه وه که نه ټولې وړي دي، اته تنه یې وړلي. الله تاسو د زړه صبر درکړي. څنګه دا دوی باندې اوس مطمئن شوي تاسو؟ الله خوشحاله کړه، الله دله د دغې واز درکړه، الله په آخره په دنیا په کار چې څه احساس لري مطلب راغلی دلته بونیر خلکو له خدمت کوئ؟ جی بالکل بونیر خلکو دپاره خدمت کوو. موږ راغلو مطلب دلته کې د میډیسن بالکل ډېره زیاتې شوه، خارق شو، دغه نور بیماري شوه، بالکل اوسه پورې لکه مطلب نور راشن هر څه راغلی دي، خو مطلب د میډیکل سایډ نه دي ته اوسه پورې څه دغه نه راغلی، نو اوس راغلي دې دپاره خپل خدمت کوو چې کوم میډیسن دی کوم دغه ان شاء الله مو چې دې ټریټمنټ وشي. او ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. مطلب د خوشحالۍ احساس کوئ که نه د خفګان؟ بالکل لکه خفګان خو په دې کوو چې مطلب په دې باندې راغلی ده که نه، سیلاب راغلی دی او د دې مطلب کورونه خراب شوي دي، نور بیماریان یې ورته لګېدلي دي، او خوشحاله خو په دې چې زموږ ته الله پاک دومره دغه راکړو چې راغلو د دې مطلب خدمت وکړو او خپل ټرسټ نه والله دغه ورکو میډیسن ورکو، خپل سیټ نه ورسره مرسته وکړي، امداد وکړي. نو دا نه دولت د سرکاري لخوا نه، دوی په خپله دا شخصي مهنت کړی دی، یعنی یو څه چې د دوی سرمایه وه هغې جمع کړې وه او دې بونیر خلکو سره مرسته کړې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې خورې؟ ښه یم. څه بیمار یې تاسو؟ زه خو له ټانکسر هم بیماره یم، د خاوند مې لکه لمبۍ به مزدوري ادا وه، اوس نشتې، لرګو ګډۍ به خرڅاو، هغه بند شوی دی، څوک یې اخلي نه، جرند یې راته نشتې، او نیمه کوټه هر تاوه شوې ده، د سیلاب نه الله پاک اړولی یو، دغه را باندې نه دی راغلی.
مطلب ستاسو فیملی نه خو څوک سیلاب نه یوړي او لکه زما د ماما زامن وطنه کړای دا غوړی دا مونږ لراتلا دا کړی دي لوهي مو هيار سيتي وړي دي کورونه ولا خراب کړی دي زمونږ نیمه کوټای په سیلاب کې ورته واشي و مونږ تی وته او تاسو نور څه غواړئ خلکو نه چا او بشتري خرچې راته نشته اوس پورې تاسو سره داسې نور څه مرستې شوي دي دې نه علاوه دا نوکل گاډی راغل دی هغه راته دوه دړیزې تروړه کوي راته وکړ دا او لکه دی خپلو پاټو مونږ له سنې دي راکړي نور تاسو سره هیڅ مرسته نه ده شوې نه مونږ نه کټ راکړ دی نه نور سره راکړ دی او خپل کورونه مونږ پریښي وو هغه سیلابونه وړي دي او اوس چېرته پاتې کېږئ چېرته ژوند کوئ زندګي چېرته کوئ دلته بټۍ نه برې غاړې ته دي درک درک دغه دی خدای دې خیر پیښ کړي مونږ به ځان له وړم کول خو لکه پیسې را سره نشتي چې ځان له مونږ د بیې والو او ویسکو لکه سیلاب هم پې راغلی دومره غټ واقع شوی دی خو اوسه پورې د دوی اواز لا چا نه دی اورېدلی دوی ته لا هغه شان چې دوی غواړي نه ده شوی نو څه غوښتنه لرئ چې څه وشي باید مونږ وایو که نه چې مونږ ته یو کټ میلاو شي یو صرف یو کټ ډېر هم نه یو کټ یو کټ یو بشتره یو چټۍ یو سیټ لوښي لکه په اوس مناسب یوازې مونږ خو نه یو مخلوق دی که نه مونږ وایو چې مونږ ته که په اوس یو تروړه وړو یو کاټن غواړي تاسې په وس کې کوي مونږ ته دې میلاو شي که نه مونږ ته نیولي نه یو او اوسه پورې مطلب د دوی غږ چا نه ده اورېدلی اوسه پورې دوی ته چا دغه شان هلف نه ده کړی چې مطلب دوی ته یو سرپناه پیدا شي د خوراکي توکي څیزونه ورته راوړي نو ترورې تاسو څه ویل لرئ خلکو ته موږ دا وایو چې خرچه راشي نو خلک یې پالټو باندې وویشي په چا وویشي چې کوم پالټۍ والا دی هغو له یې ورکړي ها تاسو مو جاړئ ترورې تاسو ماته دا وایئ چې دغه سیلاب کې تاسو خپل کورنۍ د لاسه ورکړې زما د لور لیورزه یې وړې ده هغه موندلې شوې ده هلک نه دی موندلې شوې ده اوس پورې لا پیدا شوی نه دی ها نو تاسو دغه خلکو نه څه غوښتنه لرئ چې فی الحال تاسو د میډیا نه ګوري دغه ویډیو ګوري هغه ورونه تجارانو نه کوم چې بزنس کوي هغوی نه تاسو څه غواړئ څه باید تاسو سره وشي دغه غواړو چې موږ ته یو کټ یو بستره میلاو شي او موږ ته د خرچه میلاو شي په بازار کې هم خرچه نشته زما خواړو نارینه نشته کونډه یم چې راله څوک څه راوړي یا د بازاره یا د بل خیر تاسو مو جاړئ الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو باندې دا د یو مور د زړه درد چې جاړي مطلب دومره سخته پرې راغلی خو دغه لا اوسه پورې څوک هم نه دی اورېدلی مېرمنې دي چې مطلب خپل کورونه یې د لاسه ورکړي بیمار دي مریضان دي او وس توان نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي نو بس ډاکټران دلته ورته اوس موجود دي دوايانې ورته موجودې دي ښه تاسو څه بیماری السلام علیکم وعلیکم السلام زم د بلډ پریشر مریض یم 3 واړه مې د خوړو بو والی دی غه خراب دي چې خپل پیسې را سره نه سو کومه مجبوری مې ده او په دې باندې را لنه څوک ذکر راشن نه کوي نه بیرله څوک پیسې را کوي نه بیرله بل څوک سره کوي وس مې نه کېږي خاون مې دغه لې مثال مې د کونډو لیکه دی تاسو خاون باندې څه چل شوی ترورې پنیش لیکه دی حساب کتاب نه لګي چې چرته دی چرته نه اوس تاسو ماته دا وایئ چې سیلاب کې تاسو ته زیان رسېدلی او که نه ټول هر څه یې وړي دي زما 3 واړی دی دغه کړلي اوبو والي مریضان دي پټې سترګې پراتې دي او غاړو سره د سخوریم نه الټۍ کوي په یوه سنه ورتاویږي زه بس الله دې تاسو باندې ورحمیږي او الله دې خیر کړي امین ښه کتونکو نو هر انسان نن سبا دومره ډېر درد لري که نه دومره غم لري چې هېڅ د ویلو نه وي که نه انسان کوم درد نه وجاړي کوم غم ته سړی وجاړي خبرې ورسره کوي د بدای ورسره نه کوي او ټایم ورته ښیي او ګاډي راغلي دي دوم په دوم ښه علاجونه هر څه شوي دي خو تاسو له خدای عزت درکړي چې تاسو راغلی تاسو ټولو نه دا خبرې تاسو واورېدې او دا خبرې تاسو ته وشوې او تاسو زموږ سره ډېر زیات امداد کړی دی موږ له مړي د خاورو نه راشتلي دي او دا پراجیک او ستاسو دا محکمه دا ټول راغلي دي چې زموږ سره ډېره زیاته خواري کوي اوس هم ګاډي ولاړ دي هغه د هغه لایې اخلي او بل ځای ته وړي او دا کورونه ټول چاپېره چې صحیح نه تاسو دغه د خوړ نښه ده تاسو ته په خپله باندې وګورئ دا د دې غریبانو خلکو د دې سیدانو د دې ټولو چې کوم دی نه دا تاوانونه شوي دي بچی او دا زنانه متاثره شوي دي او دوی غټ تکلیفات راغلي دي خو الله تعالی د وړونو نه بچ کړي دي کم په غرونو کې چې کم خلک والی دی هغه یې والی دی چې دغه طرف ته 15 مړي شوي دي
دې طرف ته دوی شمړي شوي دي او دا مخلوق په کته دا راوړی شوی دی تاسو خلکو ایستلی دی د اوبو نه او هغه موږ هسپتال ته وړی دی د هسپتال نه موږ بیا کورونو ته رسولي. بابا جان که تاسو ماته دا وایي که نه مخکې به هم تاسو دلته پاتې شوي وي او ژوند مو کړی وي همدغه ځای یې که نه دغه کلی مخکې څنګه و او اوس څنګه ګورئ تاسو دغه ځای کم ځای جي دغلته چې مونږ ولاړ یو دغه مخکې څنګه و او اوس څنګه دی؟ ډېر ښکلی و جي مخکې بچې ډېر زیات ښکلی و او ډېر ښکلی و دشو کابل و دغلته کویې و او دې میاګانو دا کویې ایستلی و فی سبیل الله او خلکو له پکې اوبه ورکولې دا میلمانه به راغله چاپېره دا میلمانه به ولاړو ښه ښکلي ځان نه به زرته پخلی کوو ځان نه به چېرته ښه لکه میلې د چکر ته خلک راتلل چې راځي صیبه او ښه ښکلي پروګرامونه به یې کول زموږ خلکو به ورسره هم خواړه هغوی به په خپله باندې هم خواړه. خوشحاله اوسې بابا جان. خدای دې عزت وکړه. خدای دې خوشحاله کړه. مونږ هغه ورور ولیدله چې دغه لوښي څیزونه وینځي که نه زه حیران شوم چې مطلب اوس هم دغه سیند کې یا دغه ویاله کې دغه ځای کې اوس هم دا پیدا کېږي نو ډاکټر صاحب هم دلته دی. ډاکټر صاحب څه کوئ تاسو؟ موږ راغلو دلته کې د خلکو د خدمت دپاره راغلو چې یاره موږ د دې څه مرسته وکړو څه دغه وکړو خو مطلب چې دلته کې موږ دا وکتل چې دلته کې خلا ډېر خراب دي نو دې لپاره موږ سمر ویژن سایډ نه یو خپل فارم جوړ کړی دی دا فارم موږ دی له ورکو مطلب دی په موږ سره کانټیکټ کوي بیا چې د دې څه دغه مطالبه هغه به انشاءالله موږ ورته پوره کوو جی. مطلب دومره خورسې وکړله کتونکو تاسو خو لیدله نو الله دوی ته هم دوی سره ښه وکړي ما سره دې هم ښه وکړي او ورور سره به خبرې اترې وکړو. السلام علیکم. السلام. څنګه تاسو؟ خیر شکر جی. وروره څه چل او څه کیسه روانه دلته لوښي وینځله ما ولیدله څه جالبه ښکاري سیلاب چې کوم راغلی و دا کمرې ممرې زموږ ټولې ډکې کړې وې نو اوس هغه لوښي موښي د کمرو کې پراته دي څه لږ لږ پاتې شوي نورې وړي دي نو هغه د لږ باندې مې راووهکل ما چې لږ لږ صفای را صفای کړه او نور سامان مې باندې غوړ زم وړی دی 2-3 ټیاګانې وې تنورو دلته د کړایانو غوړ سیستم وغیره سیل مې وړی دي. لکه مطلب څومره تاسو تاوان پېښ شوی دغه سیلاب کې؟ نو داسې خو تاوان د خرچې چې نورې حسابې 1.5 لک روپو آبادو سره حساب کې خو 10 لک روپو زما خپل سامان کم چې د هوټل سامان هغه د 10,000 لک روپو تقریبا هغه غیر سیل مې وړی دی. دوستانو 10 لک روپۍ نن سبا کې ډېرې پیسې دي 10 لک روپۍ یا د 20 لک روپۍ یادې کړلې نو بیا هم مطلب دومره دوی مجبوره شوي دي چې هغه لوښي تاسو ګورئ که نه تاسو کمرمین صاحب هغه ورته وښایئ چې اوس دوی دومره محتاج شو دومره مجبور شو چې هغه لوښي دوباره ووینځي هغه استعمال کړي که نه؟ بالکل جی. نو نور خو داسې جاني څه نقصان خو تاسو نه دی کړی نورو لکه سامانو چې زم کوم هغه بسترې بړستنې هر قسم شی سیل مې وړی دی او دغه څو لوښي پاتې دی لږ ته به اوس راوباسه کسان نګاري په دغه باندې او هغه صفا کوي بس ظاهر ووهکله انشاءالله الله تاسو باندې هم ورحمیږي الله دې ټول مسلمانانو باندې ورحمیږي. کتونکو یو خبره به زه تاسو ته وکړم نو دغه افغانان ورونو ته هم وایم افغانستان خلکو ته هم وایم پاکستان والا ته هم وایم چې هیڅکله هم دا سوچ مه کوئ چې موږ افغانستان یو دوی پاکستان دي نو ټول باید یو موټه شي یو لاس شي چې دغه پښتانه ټول لر بر ټول یو افغانان دي یو مسلمانان دي د یو کلمې جبې خلکو والا دي مسلمانان دي نو زه وایم که نه چې دغه خبرې شاته پرېږدئ لاس په لاس شئ دغه بیچاره دغه مجبور خلکو سره مرسته وکوئ که افغانان دي که پاکستان خلک دي نو تاسو راشئ دوی سره خپل د سیټه امداد وکوئ. کتونکو تاسو موږ سره پاتې شئ او چېرته مه ځئ. ډاکټر صاحب څه ویل لرئ تاسو څه غواړئ کتونکو ته بس انشاءالله او دغه خلکو ته څه پیغام لرئ؟ ځینې دغه نن سبا کې دغه ډېر خبرې هم دي که نه چې دا افغانستان شو دا پاکستان شو دوی ته څه ویل لرئ تاسو؟ بس افغانستان دی او پاکستان دی دا ټول یو دغه دي انشاءالله موږ خپل فری کیمپ هم لګولی دی میډیسن سایډ نه چوس میډیسن میډیکل سب ایشو هغه خو ورته موږ پوره کوو. باقي د دې نه علاوه د دې هوټلو مسلې دي کورونه دي هغه کې ایشو راغلی ده وران شوي دي نو هغه ورله موږ خپل باقاعده خپل فارم جوړو سمر ویژن سایډ نه چې دې څخه مطالبه هغه به انشاءالله موږ پوره کوو. لکه مطلب دغه اوس رالی که نه دې نه پس به بیا هم دلته راځئ دغه بونیر خلکو سره به تاسو امداد کوئ؟ انشاءالله بیا به هم راځو بیا به هم راځو او څو پورې چې د دې مطالبې نه پوره شوې موږ بار بار راځو انشاءالله جی.